اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، زه محمد جوادي او دا په موبایل باندې د یوټیوب ارنینګ کورس ویډیو نمبر 4 ده. د دې نه مخکې دریم نمبر ویډیو کو تاسو نه کتلې، هغه د سره وګورئ. د هغې دپاره تاسو پلی لیست ته راشئ. په پلی لیست کې چې دی څنګه چې دلته کې دا د یوټیوب ارنینګ کورس په موبایل باندې دی، په کمپیوټر باندې دی. دغه شانته کې به دلته کې هغه پلی لیست زه ایډ کړم، اوس مې پکې ایډ کړی نه دی، جم به یې کړم په دې کې. نو هغه بیا تاسو کتئ چې دلته کې د فوټوشاپ ارنینګ کورس هم روان دی چې په کمپیوټر نه به په کمپیوټر باندې فوټوشاپ چې دی دا څنګه کوي سټیپ بای سټیپ ویډیوګانې مې اپلوډ کړي، نور هم اپلوډ کوم. دا ایډیټینګ دی چې ایډیټینګ ویډیو به څنګه جوړوي په کمپیوټر باندې. دا د یوټیوب لپاره چې کوم دی بیسټ ایډیا چې کوم ټاپک تک سلیکټ کولی شي، صحیح شو. او دا ټپس ټریکس دي د کمپیوټر د موبایل، صحیح شو جي. دا سټیپ بای سټیپ تاسو کتئ شئ. نو راځو خپل ویډیو لا په دې کې مخکې ویډیو کې چې دی ما ویلو تاسو ته چې تاسو به آرټ پکچر څنګه لګوئ. د هغې دپاره ما سیټینګ کړو، ځکه چې بیا ویډیو ډېره اوږدې ده. نو ما د هغې دپاره سیټینګ کړو چې موبایل کې به یوټیوب څنګه ډیسیبل کوئ او کوم طریقه چې ما ته ښولې نو هغه سره لومبي وګورئ هغه ویډیو. نو دا ویډیو باندې بیا تاسو پوه شئ. دلته کې چې دی دې ته آرټ پکچر وایي، صحیح شو چې کوم چې ما لګولی دی. بیا د ښیم چې څنګه طریقې سره به دا تاسو جوړوئ راتلونکي ویډیوګانې. بهرحال دلته کې به اوس یو کسټم پکچر لګو چې هر یو مو لګو، صحیح شو جي. نو دلته کې چې دی دا پروفایل پکچر دی یا ورته آیکون پکچر هم ویلی شي چې دا ټولو خلکو ته ښکاري څنګه چې دلته کې دا د راغلی دلته کې دا ښکاري، صحیح شو جي. نو راځئ چې خپل دغه ته لاړ شو، دا کروم ته ګوګل کروم زه کولاوم. هغه دلته کې دې جګې نه مخکې ویډیو چې کوم دی ما بس کړې وه او دې نه بیا اوس خپله ویډیو مخکې بوځو. اسانه طریقه دا چې کله تاسو یوټیوب کولو کې دلته چې کله تاسو یوټیوب کولو کې دلته کې یوټیوب ورکې او بیا دلته کې چې په دې ډاټ باندې کلیک کړئ دلته باندې، نو دلته کې تاسو ته بیا دا درې ایکن راځي. دلته کې ډیسکټاپ موډ چې دی دې ته وړو، نو خپل تا دا موبایل چې دی دا به د کمپیوټر په شانته کې هر څه ښیي تا ته. دا ډیسکټاپ موډ ته وړي نو چې څوک په کمپیوټر باندې هر څه ښیي، نو دغه شانته یوټیوب به تا ته په موبایل باندې هم هر څه ښیي. نو ټول سیټینګ به موږ د دې ځای نه کوو. دا طریقه سره یاد وساتئ چې کله هم یوټیوب کولی کې دلته کې به څه دی دا ډیسکټاپ ایکن چې دی ډیسکټاپ سایټ چې دی دا به تاسو په دې کلیک کې دا ټیک مارک چې تاسو ولګوئ، نو دلته کې به څه چلو شي، دلته کې بس تاسو د کمپیوټر په شان هر څه کولی شي. یوټیوب به دلته کې چې کوم دی بر یوټیوب ورکې چې کوم دلته کې بر یوټیوب دی دا به یوټیوب دلته کې ورکې او بیا به دغه ډیسکټاپ موډ ته واړوئ. خو تا چې کله په دې کلیک کې یوټیوب کې کولاویږي نو هغه طریقه ته ما ښویي چې یوټیوب به څنګه ډیسیبل کوئ. تاسو مخکې ویډیو ګورئ، تاسو به زما دې خبره باندې بیا به ډېر زیات ښه پوه شئ. نو دلته کې لګو پکچر په دې ځای باندې. نو دلته کې چې کله تاسو په دې کسټم باندې کلیک کړئ په دې ځای باندې، نو په کسټم باندې چې کله کلیک کړئ تاسو، نو دلته کې به ستا چینل چې دی د دې به هغه لوک ښکاره شي کوم لوک خلکو ته ښکاري. دا به د دې چې کوم دا ویو ده دا کوم چې دا ښکاري، نو داسې کوم طریقې سره دا ښکاري دا ډیزاین چې دی، نو دا به ټول چې کوم ستا ویزیټر دی کوم ستا کتونکي دي ستا چینل ته راځي، نو هغوی ته به ستا چینل دغه شانته کې ښکاري. نو دلته کې موږ یو پکچر دلته لګوو، بل به دلته کې لګوو، صحیح شو جي. او لاندې چې کوم سیټینګ دی دا یو دا به هم کوو، صحیح شو. نو د لومبي چې دی دلته کې زه پکچر لګوم. نو پکچر چې دی په دې تاسو کلیک کړئ کله، نو دلته کې لاندې چې کله زه زوم کوم دلته ایډیټ لیکلی دی، صحیح شو جي. خو لومبي د ټول نه مخکې دا خبر چې موږ سره پکچر شته دی نه. نو چې پکچر شته دی نه ځکه چې ما ته پته تاسو نوي یوټیوبران یې نوې چل به زده کوئ، تاسو سره به تصویر نه وي. نو د لومبي درته زه څه ښیم چې د یوټیوب نه به چې دی تصویر ډاونلوډ کړو، په هغې به کار راوړو کو راتلونکي ویډیوګانې کو بیا خپل جوړو، صحیح شو جي. نو د هغې دپاره چې کوم دی دلته کې زه په دې نوې ټیپ باندې کولاوم. دلته کې ما دا یوټیوب کولو کو دا کولو ګوګل کې به زه دلته کې ورکړم زما د چینل نوم چې دی اوپن برین بکس دی، لکه اوپن صحیح شو برین باکس دی، صحیح شو جي. چې کله دلته کې چې دی اوپن دلته کې بي ده او دلته کې هم بي ده، نو اوپن برین باکس دلته کې چې کوم دی لومبي به ترې زه او راواخلم، د دې بل نه به زه بي راواخلم، صحیح شو جي. او په دې بل نه به هم زه بي راواخلم. نو اوپن برین باکس دا زه به داسې لوګو ځانله جوړوم چې په هغې کې لومبي او بیا ډبل بي راځي. نو زما لپاره به هغه تصویر زه یم چې لکه زه ډیزاین کوم آیکون دپاره کوم چې پروفایل پکچر و د هغې دپاره به اوپن برین باکس زه ډاونلوډ کړم. نو صحیح شو. نو دلته کې زه دا کټ کوم او دلته کې زه لیکم او بي، صحیح شو. دا به ټول یو ځای لیکم او دلته کې به ورسره ورکړم لوګو،
صحیح شو جي. برخل دا لوګو چې دي دا خو د بل چا دي خو زه به خپل دې وخت کې استعمال کوم. دلته چې کله تاسو راشئ سرچ کې دلته کې به تاسو په ایمیج باندې کلیک کې چې کله په ایمیج باندې کلیک کې تاسو نو ایمیج سره به دلته کې تاسو مختلف قسمه لوګو وښي نو چې کوم ته په خپل خوښه باندې چې دی څنګه چې ستاسو لکه زما خو د چینل دا نوم دی نو ما ځکه دا ورکړو ستاسو چینل کوم نوم یې هغه شانته کې به تاسو ورکوئ. صحیح شو. دلته کې زه یو ښکلی غوندې لوګو خوښوم. تاسو دې ته هم کتئ چې مختلف قسمه لوګو دي په دې کې. صحیح شو جي. زه دا یو لوګو خوښوم دې د باندې زه کلیک کوم طریقه راته ښیم چې کلیک کې به تاسو څنګه د هغې نه پس په دې باندې دوباره لږه غونده کې ګوته کېدی چې کله په دې ګوته کې دا به تاسو ته بیا یو بله وینډو کولو شي. په دې کې چې دی به تاسو په ایمیج ډاونلوډ باندې کلیک کې چې کله په ایمیج ډاونلوډ باندې کلیک کې نو ستاسو ایمیج به دلته کې ډاونلوډ شي. صحیح شو جي. زما ایمیج ډاونلوډ شو. زه واپس ځم په دې باندې کلیک کوم ځم چې زه خپل ټیپ ته واپس لاړ شم چې کوم کې ما یوټیوب کولو کړی دی په دا کولو کړی دی په دې مې کلیک او زما یوټیوب ما دا کولو کړی دی. نو دلته کې زه راځم پروفایل پکچر ته. دلته کې چې کوم زه په دا زوم کوم لږه دلته کې چې کوم آرټ پکچر دی په دې زه کلیک کوم په دې زه کلیک کوم دلته کې په دې زه کلیک کوم دلته کې به ایډیټ باندې زه کلیک کوم چې په ایډیټ باندې زه کلیک کوم دا به ما ته کولو شي. بیا به دلته کې زه دلته پکچر امپورټ کوم. صحیح شو جي. دلته کې ما ته وي ایډ پکچر چې زه کله په دې باندې کلیک کوم دلته کې ایډ پکچر په ایډ پکچر سره به دلته کې زه د خپل موبایل نه دلته کې بای ډیفالټ چې دوه اپشن راځي یور فوټو چې کله دلته کې ته تصویران اپلوډ کړې او پراته وي پکې او دلته کې چې دی بیا به هغه تا سره سیو شي پکې او دلته کې چې تا نه اپلوډ کړی نه وې نو په دې به کلیک کې اپلوډ کوې بیا نو هغې دپاره چې دی زه په دې کلیک کوم. دلته کې چې لاندې راشئ په دلته کې دا دي لیکلي څه لیکلي سیټ فوټو فرام یور کمپیوټر. تاسو څنګه چې ما تاسو ته وي د کمپیوټر په ډیسکټاپ باندې ما کولو کړی هغه ما ډیسکټاپ سیټ ته اړول نو ما ته دلته کې موبایل نه ښي کمپیوټر ښي نو په دې به زه کلیک کوم ایلو به کوم دلته کې بیا به ایلو کوم. صحیح شو جي. ما ته به دلته کې اوس تصویران ښیي ښه نو دلته کې زه په فایل باندې کلیک کوم فایل کې چې دی ما کوم تصویر ډاونلوډ کړی دی هغه ما ته دلته کې راشي. صحیح شو جي. دلته کې به زه دا سیټ په دې به زه کلیک کوم سیټ از ا پروفایل فوټو. صحیح شو. زه په دې کلیک کوم دا به دلته کې ولګي. صحیح شو جي. نو دې نه پس چې دی به زه لاندې لاړ شم او بیا چې کوم دی نور اباوټ چې دی کوم اباوټ مور چې دی په دې باندې هم کلیک کولی شي. هغې نه پس چې دی زه واپس بیا خپل پروفایل ته ځم واپس چې کوم په دې زه دا ریلوډ کوم. تاسو کتی شئ دلته کې ما دا ولګوم ورپسې چې کوم دی دلته کې آرټ پکچر چې په آرټ پکچر باندې کلیک کې دغه شانته کې دې ته هم تصویر امپورټ کولی شي د کمپیوټر نه امپورټ کولی شي وته خو ما خو سره خو نشته دی ما نه یې ډاونلوډ کړی نو دلته کې به سمپل ګیلري ووهئ چې ګیلري ووهئ په ګیلري کې چې تاسو هر یو پکچر دلته کې سلیکټ کړه لکه زه دا یو سلیکټ کوم نو دلته کې ترې ایډجسټمنټ تاسو کولی شئ. صحیح شو جي. او که نه دا تصویر تاسو نه خوښه نو بل هم بیا په دې کې لږ کولی شئ خو بهرحال زه دا تصویر چې دی دا مې سلیکټ کړه او دا زما په چینل ولګېده. صحیح شو جي. نو دلته کې چې دی دا پکچر خلک څنګه ډیزاین کوي دا به هم درته ښیم او دا څنګه چې مې ته دا وښود چې دا دواړه به ډیزاین کوئ څنګه بیا تاسو نو په راتلونکي ویډیوګانو کې به انشاءالله تعالی چې کله چینل موږ برابر کړو ویډیوګان پې اپلوډ کړو لږ ایډوانس طرف ته لاړ شو نو دا به ته بیا زه ښایم. صحیح شو جي. نو میلاوي به بله ویډیو کې د الله په امان.